د خبرونو سرټکي د امریکا ښځینه سناتورانو لخوا د یو لیک لیږل جو بایډن ته. د امریکا د ښځینه سناتورانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته په یو لیک کې د افغان ښځو د خوندیتوب لپاره د یو پلان غوښتنه کړې ده. افغانستان د یو بشري ناورین پر لور روانېدل. د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکوي چې افغانستان د ژمي پر رسیدو سره بشري ناورین سره مخ دی. د زلمي خلیلزاد له لوري د محمد اشرف غني تورنېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې محمد اشرف غني ټول ګډونه حکومت بې ګټې کړ. د هم بشپړ خبرونه سلامونه غرمه مو په خیر. زه لیمه سپیڅلې یم. د امریکا د ښځینه سناتورانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایډن ته په یو لیک کې د افغان ښځو د خوندیتوب لپاره د یو پلان غوښتنه کړې ده. دغو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو د خوندیتوب لپاره د یوې لایحې غوښتنه کړې ده. دوی په لیک کې ویلي چې په دې پلان کې باید یادونه وشي چې امریکا او نړیوال سازمانونه لکه ملګري ملتونه به څنګه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. سناتورانو زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکوي چې افغانستان د یو بشري ناورین پر لور روان دی. انټونیو ویلي دی چې د ژمي پر رسیدو سره به په افغانستان کې د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي. ښاغلی انټونیو پرون په ویډیویي پیغام کې چې د دغه سازمان په ټویټر اکاونټ کې خپور شو ویلي چې هغه په کابل کې دی او بیړنی حالت افغانستان د بشري ناورین کندې ته غورځولی دی. ملګري ملتونه وایي سږکال په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتي او نورو لاملونو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمېر 5.5 میلیونو ته رسېدلی چې له دې ډلې 670,000 د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ځایه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره به په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو شمېر هم لا زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سقوط د څرنګوالي په اړه څرګندونې کړي. دغه وزارت ویاند نیت پرایس ویلي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له کابله تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدا لپاره هڅې بې ګټې شي. پرایس وویل چې طالبانو ته په سوله ییز ډول د واک انتقال او په ټولګډونه حکومت هوکړه شوې وه، خو له کابله د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي ویلي کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې یې تېرې 20 کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د ښځو لاسته راوړنې ساتل کېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي باید د بشري حقونو پر ځانګړي ډول د ښځو او اقلیتونو د حقونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان سولې لپاره د امریکا مخکني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تورې پور کړ چې جمهور رئیس غني د کابل له سقوط لامل شوی دی. روسیه وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو سره افغانستان نه د ترهګرۍ ګواښ او نشه یي توکو کمښت نه دی موندلی. دا کار د روسیې لپاره ګواښ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې شونې ده ترهګرې ډلې د کډوالو نوم نه په ګټې اخیستنې سره د افغانستان ګاونډیو ته نفوذ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیا د افغانستان ګاونډیو کې د امریکا له لوري پوځي اډې جوړېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار د سیمې امنیت ګواښوي. په افغانستان کې د ناامنۍ په ځای پاتې کېدو څخه د روسیې اندېښنه. 3 میاشتې وړاندې افغانستان کې د نوي دولت کار پیلېدو سره
مسکو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښونه همدارنګه په ځای پاتې دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي چې وروستیو بدلونونو سره بیا د ګواښونو کې کموالی نه دی راغلی. هغه موضوع چې د روسیې له لوري د روسیې لپاره یو جدي ستونزه ده. په افغانستان کې نشهیي توکي او ترهګرۍ ګواښونه او همدارنګه په دې هیواد کې عمومي وضعیت تر اوسه پورې موږ ته یوه جدي ستونزه ده. کولی شو بدبختانه ووایو چې طالبانو سرپرست حکومت راتګ سره بیا هم وضعیت بدلون نه دی موندلی. خو حکومت هر کله ولي چې د افغانستان خاورې نه به نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي. بل لوري بیا مسکو وایي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې جوړېدل بیا د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه په سیمه کې بیا د ډېرې ناامنۍ لامل ګرځي. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا له لوري پوځي اډې جوړېدل بیا په سیمه کې د ناامنۍ عامل دی. موږ باور لرو چې دا ډول ګواښونه د سیمې هیوادونه له خطر سره مخامخ کوي. وړاندې له دې مسکو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان تازه دولت سره د مرسته وکړي. روسیه د هغو هیوادونو څخه ده چې تر اوسه پورې یې د افغانستان نوي دولت ملاتړ ته شین څراغ ښودلی دی. مسئله داعش مطرح است و روسیه و کشورهای منطقه به خصوص ایران، روسیه، چین از این مسئله بسیار متاثر خواهد شدن و تشویش دارند. خصوصا روسها و ایرانی ها تلاش به این دارند که بتوانند همراه طالبان صحبت بکنند که یک حکومت فراگیر شکل بگیره. روسیه بیا کندهار، کندوز او کابل ولایتونو کې د داعش ډلې وروستیو پیښو څخه اندېښنه لري. مرکزي اسیا هیوادونو ته بیا د ریښې تللو څخه هم ویره لري. هغه هیوادونه چې روسیه وړاندې ویلي وه د دوی امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو نه د نیوکو سره بیا د مالیې وزارت دا کار د نړیوالو قوانینو، اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې بولي. مالیې وزارت یو ځل بیا له امریکا او نړۍ نه غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې میلیارډونه شتمني دې آزاده کړي. ځینې حقوق پوهان هم ټینګار کوي چې د امریکا دا کار قانوني بنسټ نه لري او یوازې د زور ویلو په معنا دی. د منځ کې بیا ځینې اقتصادي شنونکي د دې وضعیت دوام څخه خبرداری ورکوي چې که چیرې د افغانستان شتمني آزاده نشي خلک به له ناورینونو سره مخامخ شي. میاشتې کېږي چې نږدې 10 میلیارډه ډالر د افغانستان مرکزي بانک شتمني د امریکا له لوري کنګل شوې ده. هغه ستونزې چې په افغانستان کې بې ساري ډول اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي. دا کار بیا د توندو نیوکو سره مل شوی هم دی. د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د نیوکو دوام سره بیا د مالیې وزارت وایي چې دا کار د ټولو نړیوالو اصولو، قوانینو او اخلاقو سره په ټکر کې دی. د مالیې وزارت یو ځل بیا له امریکا نړیوالو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان شتمنی دی آزاد کړي. منجمد کردن این پولها خلاف تمام قوانین و اصول بین الملل است، حتی خلاف اخلاقی هم است. هیچ ایتو وجه و یک دلیل توجیه کننده نیست که اینا قید کرده. دیگه باز هم ما سر امریکا و سر جامعه جهانی صدا میکنیم که این پولها پول ملت است و باید پس به ملت سپرده شود. ځینې حقوق پوهان هم وایي د امریکا دا کار بیا هیڅ حقوقي بنسټ نه لري. دا د زور ویلو په معنا دی. ما در قانون در حقوق یک قاعده تقریبا غیر مشروع داریم. یک قواعد مشروعی حقوقی است، یک قواعدی است که همونطور آمده ولی حقیقت داره که بعضی اوقات زور قانون است. حال امریکا به عنوان یک ابرقدرت زور است دیگه. پیسې ما پیش است و نمونه قید کرده که گفته میزدانش که تو ایر آزاد بساز. ځینې اقتصادي شنونکي هم بیا د روان وضعیت څخه اندېښنې څرګندولو سره خبرداری ورکوي چې د افغانستان شتمني که آزاد نشي د افغانستان خلک به له ډېری ناورینونو سره مخامخ شي. متاسفانه اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باعث فاجعه اقتصادی و از بین رفتن اقتصاد افغانستان میشه و از طرف هم بیشتر خانواده ها در افغانستان در کام ناداری و بیچارگی فرو خواهد رفت و تماما فعالیت های اقتصادی را در کشور مختل ساخته و به این شکل فقر و بیچارگی در افغانستان با گذشت هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو سره بیا د هیواد اقتصادي څرخ هم په ځینو برخو کې درېدلی دی. د افغانستان خلک له امریکا غواړي چې په دې مواردو کې نه باید سیاسي معامله ورګډه کړي. په اوس مهال کې د افغانستان 10 میلیارډ ډالره مرکزی بانک شتمني د امریکا له لوري کنګل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د کډوالو نړیوال سازمان د مشر سره په کابل کې لیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې سازمان د مشر سره د لیدنې په ترڅ کې ویل شوي دي چې دا سازمان افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. بل لوری د کډوالو نړیوال سازمان مشر ټینګار کړی دی چې د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره به اړتیامنو کسانو اوسېدو ځای او جامې برابرې کړي. امیر خان موتقي په دې لیدنه کې بیا د افغانستان مالي ستونزو د حل په برخه کې ویلي دي چې افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې هڅې لري چې د افغانستان ښوونکو معاشونه د ورکړې لپاره په مستقیم توګه یو سیستم جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر د ښوونې برخې مشري ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې د دولتي ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مستقیم سیستم جوړ کړي چې دولت لاسوهنې پرته یې دا کار ادا کړي. په داسې حال کې ده چې افغانستان ښوونکو ډیری برخې معاشونه تر اوسه پورې هم نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د یونیسف له دې کار څخه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په پام کې لري د افغانستان دولتي ښوونځیو ښوونکو ته په مستقیمه توګه باندې معاشونو د ورکړې سیستم پلی کړي. ژانت وګلر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په مستقیمه توګه د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره ښوونځي د دې سازمان له لوري نوملیکنه کیږي. یونیسف اوس مهال کې داسې سیستم پلی کېدو په لټه کې دی چې په بنسټ یې د افغانستان ښوونکو ته د حکومت له لارې پرته د معاشونو ورکړې سیستم پلی کړي او دې برخه کې زمینه برابره کړي. دې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو ښوونې څخه د ملاتړ لپاره ښه لار دا ده چې د دې هېواد ښوونکو او ښوونځیو څخه د ملاتړ وشي. په پراسال کې چې ځینو ښوونکو او دولتي کارکونکو 3 میاشتې کېږي معاشونه نه دي اخیستي او له ډېری اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. له دې سره بیا د ښوونځیو د پیل نه 2 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه پورې بیا د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځیو د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. زه د یونیسف له ادارې او نور ټولو نړیوالو سازمانونو همکار سازمانونو څخه بیا هم هیله کوم چې خپلې وعدې په عمل ورسوي او د ټولو ښوونکو د هېواد د ټولو ښوونکو لپاره چې د هېواد د بچو آینده سرنوشت ورسره تړلی دی د هغو سره خپلې ژمنې عملي کړي او ورته دغه امکانات او معاشات ورسوي. 4 میاشتې چې ماشینونه د اخیستي او معلمې طبقه چې ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، اقتصادي ضعیف دی او ماشینونه د اخیستي چې یونیسف دا حکومت دی چې معلم صاحبانو د ښوونکو ماشینونه په غاړه دا ډېر نیک اقدام دی. له دې سره بیا د مالیې وزارت وایي تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې دغه کار اعلان شوی نه دی، خو حکومت بیا له دغه پریکړې څخه هرکلی کوي. تا بال ما رسمی همراه ما شریک نشده که با سر تصمیم بگیریم. خو اگر یک پلان داشته باشه و اینا بزی توانمند باشن، توان زیر داشته باشن که این کار کنه، ما ازش استقبال میکنیم. د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د ښوونکو معاشونو کې ځنډ بیا د افغانستان خلک له بېلابېلو مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لامل شوی دی چې بېوزلۍ کچه هم زیاتوالی پیدا کړي. په وروستیو میاشتو کې بیا مالي ستونزو سره افغانانو لاس او ګریوان. هغه ستونزه ده چې ټول ترېنه کړېږي او دا ستونزه تر اوسه پورې په ځای ده. د امریکا دفاع وزارت له څېړنو وروسته ویل چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې چې له امله یې 10 تنه ملکي افغانان ووژل شول، هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د اګست په 29مه د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکا د یوې خیریه مؤسسې د افغان کارکوونکو په ګډون 3 تنه لویان او ماشومان هغه مهال ووژل شول چې ګمان شوی و یوه کور کې داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د امریکا د هوایي پوځ څېړونکي په یو راپور کې ویلي دي چې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د تایید او اجرا په برخه کې تېروتنې او د اړیکې خرابوالي له امله له بدمرغه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. جنرال سیټ په پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي دا یوه صادقانه تېروتنه وه، خو هغه زیاته کړه دا یو جرمي، تصادفي او ناغیري عمل نه دی.
دا برید پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان څخه د لسګونه زره کسانو د ایستلو ماموریت پر مهال ترسره شو. د جامو پلورونکي وایي چې کاروبار یې 90 سلنه د کمښت سره مخامخ شوی دی. له دې سره بیا د پلازمینې ځینې اوسیدونکي وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتوالی سره خلکو د لیلامیو لوري ته مخه کړې ده چې په دې کار سره بیا د لیلامیو بازار ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. په دې منځ کې بیا د لیلامیو خرڅوونکي خوشحاله دي چې کاروبار یې په دې وروستیو کې ښه روان دی. د لیلامي توکو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې څخه ډک بازار. د سترو هټیو برعکس دلته بیا کاروبار ښه روان دی. د ژمي موسم هم په رارسېدو دی. خلک بیا د ژمي لپاره لباسونه هم پیري. د لیلامي توکو خرڅوونکي ټینګار کوي چې د تیرو کلونو خلاف د خلکو ګڼه ګوڼه بیا ډیره شوې ده. دیگه زور توان قیمت نداره که بره در مغازه 800 900 1000 بخره. یعنی اقتصادی تمام میشه میخره دیگه. کار دم یک هفته وری میشه هم پیسه نان میبره. از پیش هم پیسه نان خوش کم نمیبره. مردم از توان مغازه نیست دیگه. پیسه نیست. فهمیدی یعنی پیسه کی میبود از مغازه میخره. حالا از لیلامی میخره. خو خلک بیا د لیلامۍ په بازارونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې څخه بېلابېل روایتونه کوي. د پلازمینې ځینې اوسیدونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالی او همدارنګه د خلکو بیکاره کېدو سره د لیلامۍ بازار گرم شوی دی. نظر به وضعیت اقتصادی که فعلا مردم داره همگی در مشکلات است، در رنج است و در نظر به این مشکلاتایی که به وجود آمده ما خودمان شخصا چیزی که قبلا بود یا میتونستیم از مغازه استفاده بکنیم او تواناییش اصلا نمونده. و وقتی که ما در یک فروشگاه بزرگ بریم تقریبا یک لباس 1600 الی 2000 است و ما میتونیم با 60 روپیه یک چیز لیلامی رو بخریم. خیلی خوب است. خو د سکې بل لوری بیا په پلازمینه کې د هغه هټۍ دي چې توکي خرڅوي. دلته بیا زرګونه ډالره پانګونه شوي، جامې پکې خرڅېږي، خو کاروبار څخه یې څرک نشته. د هرې ورځې په تېرېدو سره یې کاروبار کموالی پیدا کوي. د خلکو په منځ کې د بېوزلۍ بیا دلته په هټیو باندې هم اغېز کړی دی. ځینې هټیوال وایي چې په دې ورځو کې بیا کاروبار یې 90 سلنه کموالی موندلی. از لحاظ 100% شاید که 10% باشه هم کسایی که در نهایت مجبور است و این فصل هم فصل زمستان فصلی است که یک جمپر یا جاکت نپوشه به اینا ضرورت به مریض میری باید دکتر بره. 10% هم به خاطر مجبوری است. کم پیسه که مردم داشت تو خرید از این به بعد دیگه بازارها که اگه اتو باشه تا یک ماه دیگه فکر کنید دکان تمامش بسته شده. په پلازمینه کې د کاروبار نشتون روایتونه پای ته نه رسیږي. داسې هټۍ هم شته چې د اخیستونکو د نشتون له امله یې د هټیو دروازې تړلې دي. د هیواده بهر هم دا چې د ایران او شپږو نورو هیوادونو ترمنځ له ایران سره په 2015 میلادي کال کې د شوي اټومي تړون په اړه خبرې به روانه میاشت بیا پیل شي. د جرمني وی محکمې یو میرمن د خپلو شپږو اولادونو څخه د 5 اولادونو په وژنې په عمر بند محکومه وشوه او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالي لمانځل پیل کړي دي. د دې ټولو ترڅنګ د بریټانیا حکومت د اقلیم د بدلون په اړه سرمشریزه کې څه باندې 40 هیوادونو ژمنه کړې چې د ډبرو سکرو له کارونې به لاس اخلي. نور جزئیات هم په دې انځوریزه کڅوړه کې. د ایران او شپږو نورو هیوادونو ترمنځ له ایران سره په 2015 کال کې د شوي اټومي تړون په اړه خبرې به روانه میاشت کې بیا پیل شي. د ایران د مرکزي پلاوي مشر علي باقر کاني ویلي د ایران حکومت موافقه کړې چې د روان نومبر میاشتې په 29 نیټه به د اتریش په ویانا کې له شپږو هیوادونو سره د شوي اټومي تړون په اړه باندې خبرې له سره پیل کړي. له ایران سره د شوي اټومي تړون په اړه خبرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د ایران په ولسمشرۍ ټاکنو کې د تیر جون په میاشت کې شوی وي یو سختدریځه ولسمشر وټاکل شو. امریکا له ایران سره له شوي اټومي تړونه د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ پر مهال ووته. بایډن له واکمنېدو سره واشنګټن وایي غواړي بیرته دې خبرو ته ورګډ شي. ولسمشر بایډن ادارې بیا ویلي چې په وینا د نومبر په 29 به د ایران اټومي تړون په اړه خبرو کې د بریټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترڅنګ برخه واخلي. د جرمني یو محکمې یو میرمن د خپلو شپږو اولادونو څخه د 5 اولادونو په وژنې په عمر بند محکومه کړله. څارنوالان د دې ښځې دغه اعمال ابتذال ګڼلی دی. دغه 28 کلنه مور چې یوازې د کریستیانیا په نوم یاده شوې
په 2000 کال کې په اوبو کې د خپلو ماشومانو په ډوبولو او زندګي کولو باندې تورنه شوې ده. دغه جرمني میرمنه 3 لورګانو 1 کلنه 2 کلنه او 3 کلنه او 2 زامنې 6 کلن او 8 کلن جسدونه په زونګلن ښار کې د دوی د خپل اپارتمان د خوب په خونه کې موندل شوي دي. د فرانس پریس اژانس د ریپورټ له مخې د خپلو اولادونو له وژلو وروسته بیا دغې میرمنې هڅه کړې چې د دولسروف ښار د یو ریډګاډي مخ ته په وردانګلو سره هم ځان وژنه وکړي، خو ژغورل شوې ده. د هغې شپږم اولاد چې 11 کلن و له دغې غمیزې څخه ځکه بچ شوی چې هغه ښوونځي ته تللی و. د هندوستان وګړو د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې د یووالي لمانځل پیل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د یووالي جشن سږ کال د کرونا د خپرېدو او د هوا ککړتیا په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله دی. هندوستانیان د یووالي په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا د شدت له کبله په هندوستان کې د یووالي جشن ونه لمانځل شو، خو سږ کال سره له دې چې د دې هېواد حکومت له خلکو غوښتي چې لوی راټولېدنه څخه د ډډه وکړي، هندوستانیان د دغه مراسمو له پیله مخکې بازارونو ته تللي څو ګلان، شمع او ډیوې واخلي. د برېټانیا حکومت وایي د اقلیم د بدلون په اړه سرمشریزه کې څه باندې 40 هېوادونو ژمنه کړې چې د ډبرو سکرو له کارونې څخه به لاس اخلي. حکومت وایي د پولنډ، ویتنام او چیلي په ګډون د ډبرو سکرو لوی کارکوونکو هېوادونو په دې ډله کې هم شامل دي. د اقلیم د بدلون یو لوی لامل د ډبرو سکاره کارول دي. دغه راز لسګونو سازمانونو هم په کلاسیکو کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه کې ژمنه کړې چې د سکرو له کارولو څخه به لاس اخلي، خو د استرالیا، هندوستان، چین او امریکا په ګډون په ډیری پیمانه د سکرو ځینو کارکوونکو هېوادونو په دې اړه ژمنه نه ده لاسلیک کړې چې له یوې مخې به د سکرو له کارولو څخه لاس اخلي. د ډبرو سکرو د نه کارولو پر ژمنې لاسلیک په دې معنا دی چې هم په کور دننه او هم بهر د ډبرو سکرو په وسیله د انرژۍ د تولید پر پروژو به هر ډول پانګونه نه کیږي. او د ورزش په ډګر کې هم دا چې ټاکل شوې ده نن د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. افغانستان د یکشنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي او په کابل کې د فوټبال 4 درجې مربع ښوونیز بهیر پای ته ورسېدل. زما همکار نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوي. ټاکل شوی چې نن د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر وایي په دې سیالیو کې 6 لوبډلې شاهین آسمایي، سیمرغ البورس، طوفان هریرود، میوند اتلان، د اباسین څپې، د هندوکش عقبان ګډون کوي او 10 ورځې به دوام وکړي. د اګست له 15 راهیسې چې کابل کې وروستی بدلون راغلی دی، دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ ده چې په دې ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ د شلوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان د هند پر وړاندې 13 لوبه د 6 منډو په توپیر بایللې ده. افغانستان تر دې وړاندې هم په هیڅ شلوریزه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلند او نیمبیا ته ماتې ورکړي او له پاکستان بیا ماته خوړلې وه. د کرکټ د شلوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې 13 ورځ استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلانکا یو د بل پر وړاندې باندې بیا لوبې ته ښکته شول. په کابل کې د فوټبال 4 درجې مربع ښوونیز بهیر پای ته ورسېد. 26 مربیان له کابل څخه 6 ورځو لپاره د مربع نوې کړنلارې پر 2 برخو عملي او نظري برخو کې ښوونې ولیدې او همدارنګه دوی د دې لپاره چمتو شول. شونې ده چې ښه مربیان بیا د آسیا 3 درجې ښوونیز بهیر فارغېدو وروسته وټاکل شي. قدرمنو لیدونکو دا د نن 12 بجو خبري ټولګه چې تاسو مو وړاندې کړل له ملتیا مو نړۍ مننه. الله مو مل.